موږ د مځکې کره اوس لا 1 درجه توده کړې ده، تر 2 درجو پورې انتظار کیږي او حتی د 3 درجو ګرمېدلو احتمال هم موجود دی. خو څه به پیښ شي که د حرارت درجه لا پسې لوړه شي؟ همدا اوس هم د مځکې د کرې په 1 درجې ګرمۍ سره لا موږ د وچکالیو د ډېرېدو، سختو طوفانو او سیلابو شاهدان یو. دغه تاثیرات د هرې درجې حرارت په ډېرېدو سره نور هم ډېرېږي. حتی د 1.5 درجې حرارت په لوړېدو سره د بحر ارام د ډیرو جزیري هیوادو موجودیت د خطر سره مخامخ کیږي. د بحر د سطحې په لوړېدو سره ځینې جزیرې کاملا په بحر کې ډوبېږي، نور یې بیا د مرجانو غونډۍ د لاسه ورکوي. د مځکې د کرې د حرارت په 2 درجو لوړوالي سره به لا ډېر خطرونه رامنځته شي، ځکه په دې صورت کې کیدلی شي اقلیم بیخي تغیر وکړي. د قطبي سیمو کنګلونه تر اوسه لا د لمر وړانګې منعکسوي او د کرې د تودېدو مخ نیسي. په هر اندازه چې کنګلونه ډېر ویلې کیږي، په هغه اندازه د لمر شعاوې پر بحرو لویږي او اوبه لا پسې تودوي. دا کار بیا په خپل نوبت سره د دې سبب کیږي چې کنګلونه ژر ویلې شي. دغسې په خپله ډېرېدونکې پروسې د مځکې په ټوله کره کې موجودې دي. دا ټوله مځکه په لاس سرعت سره تودوي. د 3 درجو په ګرمېدو سره به لا ډېر کنګلونه ورک، رودونه وچ او وچې سیمې لا پسې وچې سي. د دنیا لوی باراني ځنګلونه هم لکه امازون به په کراره سره ورک سي. که دغه حرارت 4 درجو ته ورسیږي، د اروپا جنوب به اکثره وختونه د وچکالۍ سره مخامخ سي. د امریکا او منځني ختیځ ځینې برخې به د ډېرې ګرمۍ په سبب عملاً نور د ژوند کولو نه وي. د نړۍ د نفوسو لویه برخه به د اوبو د قلت سره مخامخ سي. بې حسابه ډېر خلک به د سختې ګرمۍ څخه مړه سي او خاصتاً د سوء تغذیې په سبب رامنځته سوي امراض به ډېر سي. زراعتي محصولات به کم او قحطي به ډېره سي. برعکس به بیا په نورو ځایونو کې اوبه تر حده ډېرې سي. سخت سیلابونه به ټوله نړۍ تهدید کړي. د هغې جملې څخه لوی ښارونه لکه نیویارک، بمبئی، شانګهای او هامبورګ. د حرارت د هرې درجې په لوړېدو سره لا ډېر انسانان د خپل ټاټوبي پرېښولو ته مجبوره کیږي. یوه برخه یې د خوراک او څښاک په لټه او بله یې د سیلابو او طوفانو څخه. طوفانونه به لا ډېر قوي او وسعت پیدا کړي. د داخلي جنګو، کشمکشو او طبیعي منابعو د لږېدو مخنیوی به نور ناممکنه سي. د مځکې د لا ګرمېدو په صورت کې د هغه د عواقبو اټکل په سختۍ سره کېدلی سي. خو هغه څه چې اټکل یې کېدلی سي دا دي چې تقریباً ټوله اوسني ژوندي موجودات به د منځه ولاړ سي او حتی د هغه بشري تمدن چې څنګه یې موږ نن پیژنو د پای ته رسېدو خطر موجود دی.